سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مو منئ. امید لرم چې روغ جوړ او د ښه صحت خاوندان به وئ. یو ځل بیا د انګلیسي پروګرام په دې ویډیو کې تاسو ته هرکلی وایم او په دې امید هم یم چې تاسو به تېر شوي درسونه زده کړي وي. دې ویډیو کې مې ستاسو لپاره یو څو مهمې او ضروري جملې راوړي دي، هغه هم په ویر باندې، تر څو یو خو ستاسو د ویر استعمال زده کړئ او بل په دې باندې پوه شئ چې یوه جمله څنګه جوړول کېږي په انګلیسي کې، او دا به هم درته اسانه شي. نو ویډیو تر پایه سره وګورئ او که مو ویډیو خوښه شوه ویډیو سره لایک او هم د نورو سره شیر هم کړئ او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. راځئ چې جملې باندې شروع وکړو. لومړی مهمه جمله چې ده Where will we go tomorrow? Where will we go tomorrow? سبا ته به مونږ چیرته ځو. Where will we go tomorrow? دوهمه جمله Where did you eat? Where did you eat? تا خوراک چیرته وکړ. Where did you eat? تا خوراک چیرته وکړ. بله جمله Where will we meet? Where will we meet? مونږ به ملاقات چیرته کوو. Where will we meet? مونږ به ملاقات چیرته کوو. بله جمله Where do you play? Where do you play? تاسو لوبه چیرته کوئ. Where do you play? تاسو لوبه چیرته کوئ. Where are they from? Where are they from? دوی له کوم ځای څخه دي یا دوی د کوم ځای دي. Where are they from? دوی د کوم ځای دي. Where did he learn English? Where did he learn English? هغې انګلیسي چیرته زده کړې ده. Where did he learn English? هغې انګلیسي چیرته زده کړې ده. خوږو دوستانو، دغه وې یو څو مهمې او ضروري جملې چې په ویر باندې مې درته جوړې کړې وې، په دې ویډیو کې مې در وړاندې کړې. نو امید لرم چې تاسو به ویډیو خوښه شوې وي او یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. تر بله ویډیو چې ستاسو چوپړ ته حاضرېږم، تر هغې ماته اجازه راکړئ او ډېره مننه چې ویډیو مو تر دغه ځایه راسره وکتله. الله مو مل شه.